له نړۍ مو سمیع الله پام خبرې. د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړي ولي محمد نوري په 3 ولایتونو کې له اړمنو خلکو سره مرسته وکړه. یاد نابینا لوبغاړي چې په ځغاسته کې مهمې لوبې کړي په کابل، لغمان او ننګرهار کې د لومړنیو توکو او نغدي پیسو مرسته وکړه. هغه وایي ورزشکاران باید شتمن خلک وهڅوي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. هیواد او خلک مو له یو اساس پړاو څخه تیریږي. له یو خوا کرونا ویروس، له بل پلوه فقر او غریبي چې هیوادوالې واقعا له بد وضعیت سره مخ کړي دي. نو هیوادوالو راځئ چې خپله ټولنه په خپله حمایت کړو. د هغه خلک چې موږ سره په داسې یو حساس او نازکه وخت کې په ډېر خطرناک وخت کې ټول خلک د غریبۍ نه او د مسکینۍ نه په ډېر سخت مصیبتونو باندې اخته دي او موږ دغه مصیبت کوم کومک چې دی راکړی موږ ته راورسېده. یو شمېر نور لوبغاړو هم د کرونا له کبله زیانمنو شوو کسانو سره مرستې کړي. ورزشکاران له خلکو غواړي چې کرونا جدي وګڼي او د روغتیا پالانو لارښوونې دې عملي کړي.